ما تا لپاره هیڅ هم ونه کړل. زه تا ته ملامته یم. دا څه وایې؟ ما دپاره د خدای تا لري، ته زما دپاره هر څه یې. داسې ښکاري چې د دنیا سختو ته مې یوازې پرېښودې. د نجیب پلاره داسې خبرې مه کوه، ته روغ یې، خدای به دې ښه کړي. په نجیب پام کوه. نجیبه زه برخې چاپېرله راته مې غږ کړه. ښه سمه ده. ولې څه خبره ده؟ خیریت دی؟ نه داسې ښکاري چې زما د بابا پیټ هم ستا په سر شو. په نجیب پام کوه. دادا خو خپله کړې واده دی هېره نه کړه. دادا نجیب پلاره، نجیب پلاره، نجیب پلاره، پلاره، نجیب پلاره، لالا، نجیب پلاره، نجیب پلاره، لالا، لالا داسې وکړه. اخرى کنه زړه ته مې نه کېږي. ولې خفه یې؟ په افضل خان خفه یم. ځوان زلمی و بېچاره مړ سو. وایي مړ شو؟ رښتیا خبره ده چې مرګ زوړ او ځوان ته نه ګوري. ځوانه جانه ښځې ده، چا به څه کوي؟ ته دا خبرې پرېږده، لونګۍ او جامې مې راواخله چې فاتحه ته ځم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدای دې زړه صبر درکړي. افضل ډېر نیک سړی و. مننه خان صاحب، کور دې ودان. ښه ده چې وراره دې شته، ته باید اوس د هغه پالنه وکړې. دا حقه لاره ده، موږ ټول په همدې لار روان یو. یو دعا به وکړو. قالوا إنا لله وإنا إليه.
دا عکسونه مکسونه دي د دې کور نه ورک کا نو په غم ما اخته کوه غمدارې دې کې د غم څه خبره ده ما ته خو تسلی دپاره هم دا یو نښه پاتې شوې ده زه به ټول عمر هم دې ته ګورم ته خو به ورته ګورې خو د ژوند نه به زما خاوند وباسې هغه که دا عکس ولیدو نو ټول عمر به ور په یاد وي تا نه خدای واخیسته اوس ما ته خو غم مه ګوره ښه زه اوس د خپل خاوند عکس هم نشم ساتلی ته په نیمه پویه نه شوې او زما دومره خبرې نه دي یادې ډېر فکرونه مه کوه هغه دې خدای وبخي تا له اوس په لاس هېڅ نه درځي زړه ته غمونه مه اچوه ساکینې ځینې غمونه زر نه هېرېږي وخت غواړي خو زه تا یو ساعت هم خفه نشم لیدلی یو خبره مې واوره څه خبره خبره دا ده چې اوس د پرخې څه چاره وکړه د شګو ورخ دی خدای خبر شه که سر ته ورسي ساکینې زه پوه نه شم ستا مطلب څه دی مطلب مې دا دی چې پرخه په خپله قبضه کې وساته او بیا ښځه په ښځه ښه پوهېږي د اوس نه چې دې کارو ته پرېږدې اوبه چې د ورخه تېر شي نو بیا نه راګرځي ستا خبره صحیح ده همداسې به کوم خو ته اوس راته ځای جوړ کړه چې ډېر ستړی یم ښه صحیح ده ضروري ته ولاړ شي ډېره وېرېدم ډېر
خطرناک خوب مې ولیدو. هیڅ خبره نشته ویده شه هیڅ خبره نشته. دله تر اوسه اور نه دی بل کړی. ژوندارې لرګي لامده دي کني د وخته پاسېدلې یم. سهار وختي پاسېدلی یم ویل چې نور سهار د وخته چې تیاري. ژوندارې په داسې خو ګزاره نه کېږي. بې ګناه بې خطا راته خبرې کوې. ګزاره نه کېږي چې دلته ژوند تېرې دا خبرې به اورې. بېګام را باندې ستا د لاسه قیامت تېر شوی دی. زما د لاسه ما څه کړي دي؟ زه خو په خپله خپلو غمونو کې ډوبه یم. بس بس ته چې تیار کا او زه درنه لاړم. نجیبه زوی پاسه زویه ستا خو تبه ده. ها زه ځم. زه پښتنه واکسین لبوزم. څنګه دې خوښه ده؟ ما ته ولې پوښتنه کوي؟ اوس خو د کور رئیسه ته یې. څه چې د زړه غواړي هماغسې وکړه. ته دا لوښي وینځه او زه پښتنه واکسین لبوزم. ورندارې زه به هم در سره لاړه شم. نجیب ته مو واکسین نه دی شوی. په هر څه کې سیالي مه کوه. زه به هم در سره لاړه شم او دا لوښي به څوک وینځي؟ سلام علیکم پیرا. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستا سلام ته سل ځلې وعلیکم. راځه راځه د انځر ګله. یاران د زنده‌باد د ژوندۍ جوړ تکړه جازونه څنګه یې دوست ښې مهرباني وکړه. پیرا لکه چې خامار تیار دی. بالکل خامار تیار دی. واخله سره کا دې خوا دا دی.
دم پیره دم حق د پیره آخ گرده ده نوش 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 خرابېږي پیره سکا ښه ګرده ده دم نوش نوش مه خرابېږي پیره په دې چرسو مه خرابېږي ګرځه یاره اوس د اسمان په شنو باغچو کې حق د پیره حق یاره جابره وروره چې اوس یو وطنی سور کړی چرګ وی مزې به هم کړی وی مزې پیریانو ته غزني څه دی بس په سات کې دننه دننه ایمان وغواړه یاره داسې به نه وي پیره بس یو ساعت وروسته کور ته راشه چرګ به تیار وي همداسې به وي د خدای په امان پیره د خدای په امان په مخه ده یاران د زنده‌باد دي سلام علیکم زنده‌باد. سلام علیکم زما ښکلی زوی دی زما نجیب زوی دی خدای به یې ماله لوی کړي رشته زوی مې دی ملا ستړی مه شي لالا زه لالا نه یم باچا یم باچا ما ته به باچا وایي صحیح ده صحیح ده نو چې تاسو وایئ نو باچا لالا به درته وایي آفرین آفرین دا څه خبره ده څه خنداګانې مې جوړې کړې دي وامه لکې خندا خو د ژوند مالګه ده خو دا مالګه ما لپاره زهر دي یا به په دې کور کې دا اوسېږي او یا زه وامه لکې باچا ستا هر حکم مني اوس داسې وکړه دا چرګ سور کړه چې شیری راځي مکاري اخر دې کانې وکړې که نه ورندارې ته څه شي کانې زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبره ویم زه به تا سره وروسته ګورم کېنه پیره کېنه یاره جابر خان وروره تمره تکلیف ته څه ضرورت هېڅ خبره نشته واقعیت څه ځوان یې ځوان جان یې که پیره مه وارخطا کېږه
اوس بار سره راشي. بالکل بالکل جابر خانه زه منم. واه یا جابر خانه دغه تکلیف ته اس خبره نشته. اس خبره نشته. اخرى شیریا بسم الله کا. خوند یې څنګه دی؟ خوند یې ښه ده خو چې سوځېدلی نه وی. دا څه وایي؟ دا ځینې ښځې جابره وروره دا لالولې دي دا لالولو. ته خو د حلالولو وایې. زه خو وایم چې باید بیخي پوزه یې پرې کشي. ها ته دې زوی کراره وه او زما د مېلمنو ته پوزه پرې کړه. خو زه پوهېږم چې ستا مقصد څه دی. ورندارې زه خو په خپل ګناه نه پوهېږم بیا څه چل شوی دی. یاره جابر خانه وروره تکلیف دې ډېر وبخه. پیر د زنده‌باد وي. راځه راځه کله کله راځه انشاءالله ضرور. راځه خدا الله دې مل شي. زه خو د جابر او شیرې ته د باد بڼکه کړم خو ستا دا ارمان به پوره نه شي. خدای دپاره دا ته څنګه خبرې کوې؟ دا ولې؟ پخلی څوک همداسې کوي؟ دا ټول د دې وړاندې د لاسه. ولې؟ ته غواړې چې ما مېلمه ته وشرمیا؟ په نغري پسې د دې دپاره لمبې زیاتې کړې وې چې ما ستا د پامه بده کړي. زه به درته اوس دور لمبې وښیم. وځه سپېرې چې نوره زه درته ونه ګورم. راله تاسو ظلم کوئ. زه د نجیب په سر قسم خورم چې زه نن د نغري خوالم نه یم تللی. وایم که بله خبره دې وکړه نو دا ژبه درنه غوڅوم. وځه. زه نه ځمه. زه چېرته لاړه شمه؟ هر چېرته چې ځې ورکېږه. کوره مه کوه. دا ظلم مه کوه. زه بې ګناه یمه. اوس ما ته نصیحتونه کوې ها؟ ورته وځه وځه. ځه کنه. غریبانو خدای شته. خدای ځمکه لویه ده زویه. مورې ته څه لرې؟ خدای لرو که نه؟ خدای لرو. راځه 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 لورې په خیر راغلې. کښېنه. لوره ډېره در باندې خفه یم خو د خدای په کارونو کې به څوک څه ووایي. افضل د خدای وبخې په ځوانه ځوانۍ کې د نه الله واغسته. خو دا راته ووایه چې ژوند دې څنګه تېرېږي؟ ترورې ژوند چېرته تېرېږي؟ د سکینې د لاسه په سره اور کې سوځم. بې ګناه یې د کوره وشړلم. ترورې اسمان ستوری په ځمکه سوری نه لرم.
لوري جاړمه د دې غم څپېړو ډېر مخونه وهلي دي. راځه راځه د افضل کونډه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر راغلی. کښېنئ. دا بیچاره جابر د کوره راویستلې ده. جابر د کور راویستې ده؟ هغه ملامت نه ده، دا نشیان همداسې وي. ښه پوه شومه، دا به وږې شوې، زه به ورته د خوړلو څه راوړمه. خان کاکا زه دلته اوسېدو ته راغلی یم. ما چې هر څومره فکر وکړو ستاسو د کوره بغیر بل ځای ما ته اوسېدو دپاره مناسب نه ښکاري. ګوره بچی، کومتون ډېر لوی حوصله غواړي، ته به ډېر غټ صبر ولرې. چوکۍ راوخ. راځه بچی کښېنه. خان کاکا که زه ورته ځان تورې خاورې هم کم هغه ما کور کې نه پرېږدي. هغه تا سره ولې داسې کوي؟ خبره څه ده؟ لوري صحیح خبره ورته وکړه. اصل کې سکینه په دې یریږي چې جابر ما په نکاح نه کړي. خو خان کاکا زه به لپه زهر وخورم خو زه هغه کور ته بیرته نه ځمه. جابر یو نشهیي سړی دی، داسې نه چې سبا ما پورې کوم تهمت وتړي. کنې ما ته خو څه مشکل نشته. په تا پورې به څه تهمت وتړي؟ یو سړی چې د خپلې ښځې نه ویرېږي نو بل ته به څه ووایي؟ صحیح خبره ده. زما کور خپل کور وګڼه، دلته به تا ته هېڅ نه مشکل وي. مه خفه کېږه، د لور غوندې به راسره یې. خو زما تا نه یې غوښتنه ده چې ته یو پښتنه ښځه یې او پښتنې کونډې همیشه په لویو پوړونو کې کومتون کوي. هم داسې به کوم. خان کاکا زما هم یوه غوښتنه ده، دا بس دی چې تاسو څښاکه خواړه راکوئ، د انسان ډېر څه لګېږي. خان کاکا ما او نجیب به د خوارۍ نه منې کوئ. دا خو ښه خبره ده، انسان باید کار وکړي، ستاسو کار باید پایه او پرده کې اوسي. خان کاکا زما په سر باندې به در اخیره پورې د حیا څادر وي. السلام علیکم. یاره جابر ډېر بد کار یې وکړو. بد څه چې ډېر ظلم یې وکړو او ډېر بې پښتو کار یې وکړو. رښتیا دې وویلې، ځوانه جانه ورنداره د کور نه وشړله. حیران یم دې خلکو ولې پښتو یې کړله. نه پوهېږم چې دا ولې دونه بې غیرته شولو. دا وطن چې نه جوړېږي اصلي خبره دغه ده چې خلکو پښتو پرېښوده. بالکل صحیح خبره ده. زویه سترګې وغړوه. مورې زه مریض یم. ته دې شم ستا خو داسې سخته تبه ده زویه، پاسه چې ډاکټر ته دې بوځم. د نجیب ډېره سخته تبه ده، که ستاسو اجازت وي نو کلینیک ته به یې بوځم. صحیح ده، لاړه شه. څه تکلیف لري؟ ته به د ډاکټر صاحب نور څه تکلیف لري؟ او ته دې سره په ډېره کوم درد دی. تازه شبه؟
واکسین دې ورته پوره کړی؟ نه ډاکټر صاحب واکسین مې ورته نه دی کړی. په هر څه کې سیالي مه کوه. زه به هم درسره لاړه شم او دا لوښه به څوک وینځي؟ تاسو باید خپل زوی ته په خپل وخت واکسین کړی وای. ستاسو د زوی یو پښه ګوزن وهلې ده. ګوزن وهلې؟ نجلۍ څنګه باران ته ولاړې؟ مریضه به شې. ناروغه خو به نه یې. تا ته ویمه ناروغه خو به نه یې. ناروغه نه یم، په نجیب پسې خفه یم. او نجیب پسې خفه یمه چې بیا داسې خبرې ونه کړې. نجیب مجیب دې زړه نه وباسه. د زوی غریبې پخه ګوزن وهلې. ګوزن واله اچا رښتیا ویلي. چېرته چې ټکه وي نو د غریب په کور راولېږي. ښه دی دومره سخت نه دی. مور یې مکتب کې مې واچولو. دا خو ډېر ښه کار کړی. خدای مهربانه دی. خان دې منخه غلي کېرې څه خبره ده؟ معلم صاحب ټکټ ته وګوره. هلکه نجیب اولې معلم صاحب چې کسونه رانه چاپټ کړي. که بله ورځ دا کار چا کړی نو ګیله به نه کوو. که بیا نجیب ته چا ګوډ وویلې نو داسې سزا به ورکړو چې ټول عمر یې په یاد ساتي. ګورې ماشومانه هېڅوک په سپکو نومونو مه یادوئ. ښه والی په دې کې نه دی چې څوک دې پاره د انسان لوړوالی د هغه د علم او اقدامو پورې اړه لري. کېدای شي د دې نجیب څخه یو وخت داسې سړی جوړ شي چې بیا به تاسو ورته زارۍ کوئ. پوه شوې؟
فرخې څنګه دې نالګي ته په یو سا ګورې؟ هسې ترورې فکر مې کولو چې زما قسمت هم د دې نلګي غوندې دی. هغه څنګه؟ ترورې مقصد مې دا دی چې زما امیدونه به تر ډېره حده پورې لکه د شګو مزل وي. دا خبره خو دې د مخکې نه م سخته وکړه، سمه خبره ولې نه کې؟ ترورې خبره مې دا کوله چې نجیب ډېر وړوکی دی. دې خبرې ته خو هېڅ فکر مه کوه، عمر د باد په شانتې تېرېږي. سینه ورته لویه که، پویه به م نه شې او خدای به دې زوی زلمی کړي. دې دنیا کې څوک هم د غم خلاص نه دی او داسې پاڼه نشته چې باد نه یې وهلی. خو زه به د خپل زړه تسلۍ دپاره دې نیالګي ته ګورم. زه به دا ګڼم چې دا نیالګی د نجیب همزولی دی. ګوره جابره وروره د څو ورځو کې راته خفه غوندې ښکارې. واخله چلم او دست یې پورته که. دم و دم ولی وروره څه خبره ده؟ هسې دوسته څه خاص خبره نشته، خو کله کله د سړي زړه هسې خفه وي. یاره جابره وروره ساده سړی، 2 ورځې دنیا ده، خوشحالي کوه خوشحالي. یاره پیره سمه خبره دې وکړه. نن سبا یې څوک د چا په کیسه کې نه دي. هر سړی په همدې کې دی چې ځان څنګه مو وکړي. که څنګه هر څوک چې دا کار کوي ښه نه کوي. ګوره د هر سړي په خوا کې سړی مري خو څوک یې په قصه کې هم نه دی. بیا خو زه او ته ملامته نه یو، چېرته چې اوسې په خوی به دې اغوسې. خو ګوره اشنا چې ما سره داسې ونه کړي. هر چا سره پنج خو د یار سره نه پنج. خو همدا خبره ده چې دا زړه مې در سره خیخي غواړي. یاره عجیبه خبره دې وکړه. زه هم همدا وایم چې دوستیم په خپلولۍ بدله شي. څنګه اشنا؟ پیره که خدای کول نو به شي. والکه ګوډه دلته راشه. واخله دا بوټان رنګه.
دې بس یو که نور هم درکړم کاکا خیر دی دا مه راکوه خو ګور راته مه وایه ناوې و ناوې چېرته وې تا ته وایم دا دې ده راغلم څه خبره ده زر شه ووایه که نه یوه خبره مې درته کوله ووایه که نه خوښه ده نه ده چې د شیري سره خولې وکړو دا خو د زما د زړه خبره وکړله ځمکه لري او بیا کاروبار یې ښه دی سبا ورځ په سر زموږ لور خوشحاله او بیا ستا دوست دی موږ به هم ورسره ښه یو که نه خو یوه خبره شته څه خبره دا خبره چې پښتنه خو ما نجیب ته ورکړې ده سړیه هغه د وړوکوالي خبرې وې زه خپله لور یو ګوټ له نشم ورکولی او بیا ته ووایه زه دا کار څنګه وکړم خو زه د یوې خبرې نه یېرېږم د کومې خبرې نه هغه دې نه دي اورېدلي چې د کلي وځه خو د نرخ نه مه وځه سبا به ټول کلیوال راته ګوته ونیسي اوس نه هغه وختونه شته او نه هغه پښتو اوس هر څه د جنۍ په خوښه باندې کېږي هغه وختونه تیر شو چې جنۍ به خبر نه وه او مور او پلار به بل له ورکړې وه او بیا ته ووایه زما لور به د هغه ګوټ سره ژوند تېروي صحیح ده ستا خبره صحیح ده په دې به لږ فکر وکړو یو دانه قلم راکړه السلام علیکم رامې پښتنې څنګه زه ښه یم نجیب څنګه دی ورشه نجیب څنګه دی څنګه دی د پښتنې نوم د ژبې په سر دی ولې ما څه بده خبره خو نه ده کړې پښتنه مې وکړه لالا څنګه دی لالا دې ستا سر خوري هر څنګه چې دی ستا به کې څه کار دی رندارې ته خو تړلی جنګ یې داسې خو څوک پردو سره هم نه کوي تا ته زه اوس هم خپله ښکارم که ته ما هر څومره هم پردی وګڼې خو زموږ د اولادونو د خپلوۍ تړون هېڅوک هم نشي بیلولی ښه دی نه معلومیږي چې ستا په زړه کې نور هم څه شته زما په زړه کې به نور څه خو د یوې خبرې خبره شوې ومه ځکه رالم که دا خبره رښتیا نو ښه به نه د کومې خبرې خبره شوې یې خبره شوې یم چې تاسو پښتانه د شیري زوی ته ورکوئ روندارې که زه هر څومره مجبوره شم خو پښتانه د نجیب ده وایي لیونۍ چا په کلي کې نه پرېښودو او هغې وې چې زه د ناوې سره کښېنم ویم دا ځل د خاطر او که دوباره دا خبره په زړه کې هم ګرځېدلې وه نو چې بیا ګیله ونه کړي روندارې
پښتانه په نامه شوې ښځې چاته نه پرېږدي. چپ چې بله خبره ونه کې وزه زما د کوره وزه. زه خوړنده نه یم چې ستا هغه ګوډ زوی له خپله لور ورکوم. وزه ګنې په تا مخ پې ماتوم. مورې نن مې ډېره مزدوري کړې. زویه په دې به پښتنې ته بنګړي واخلم. مورې پښتانه مې ډېر یادېږي. کاکا مې ولې د کور وشړلو؟ زویه موږ د کاکا نه یو شړلي، د هغه ښځې د کوره راوشړلو. نو کاکا مې ورته څه نه ویل؟ ځینې سړي د ښځو نه ډېر یېرېږي. ښه زویه دا راته ووایه سبقونه دې څنګه دي؟ مورې اول نمره کامیاب شم. خدایه شکر دی چې ځینې کارونه خو په پیسو نه وي. د دې زمانې خلکو ته چې وګورم دا راته ښه ښکاري چې چېرته پټ کښېنم او خپل خدای یاد کړم. ښه دې ویلي ته د خلکو د زړونو نه رحم وفا پښتو هر څه ته کډه کړې. هسې نه چې ته هم د هغه خلکو غوندې شي چې په ظاهره فرشته او په زړه قصاب شي. خلکو د زړونو نه رحم الوتی دی او دې اندازې ته رسېدلی دي چې د پیسو دپاره خپل ورور وژني، وطن ورانوي. لنډه دا چې هر څه کوي. زه حیران دې ته یم دا خلک ولې داسې شو؟ لرې به نه ځو. ته دې جابر ته وګوره چې د خپلې ورنده سره څومره بد وکړو. خان صاحب سره د خدای ډېر ښه وکړي. په ځوانه ښځه پرده واچوله او ډېر کلونه تېر شو هېڅ چا هم ورپسې خبرې ونه کړې. رښتیا خبره دې وکړه چې په درنو دروني او په سپکو سپکي خان صاحب ته تش نوم پاتې دی، نور هېڅ هم نه لري. او وروره دې ګډوډۍ خو واړه کورونه غټ کړه او غټ یې واړه کړه. یو خبر نه خبر شوی یم چې ته به دې خبره یې وکنه. څه خبره ده؟ زه خو هېڅ خبر هم نه یم. هی تاسې مې اورېدلي دي چې جابر خپله لور د شیرې زوی ته ورکوي. دې کې د حیرانتیا څه خبره ده؟ د حیرانتیا خبره ولې نه ده؟ داسې مې اورېدلي چې جابر خپله لور په وړوکوالي کې د افضل زوی ته ورکړې ده. چې دا خبره ده دا خو ډېر بې پښتو کار کوي. هغه تا نه دي اورېدلي چې د زورورو په بره خېږي. پرخې په یاد دې شو چې ما درته څه ویلي وو؟ او ترورې زه پوه شوم چې ته څه وایې. دا دې ودې کتل چې عمر څومره زر تېرېږي. د نجیب دده ته خدای لوی سړی جوړ کړ. هغه وخت کې زما ستا په خبرو دومره باور نه و ترورې. دا ټول ستا او د خان کاکا برکت دی. داسې مه وایه. خدای چې چاته هدایتونه کوي نو هغه لارې ته نه راځي. او بیا خو ښه و بدو بره په اسمانونو لیکلي شوي. ترورې ستاسو خو به زه تر قیامته پورې هېر نه کړم. خان کاکا ته د خدای د خواجه خضر علیه السلام قدر ته عمر ورکړي. ډاکټر صاحب مبارک دې شه. ډېر خوشحاله یم چې ته پوهنځي څخه نمره فارغ شوې. مبارک دې مبارک شه. ستا د مبارک ستا د مبارک
لږ ساعت کېږي چې په ځان یې درد راغلی دی. نجیبه زوی ستړی مه شې، مبارک دې شه. ژوندی اوسې. په کار خو دا وه چې ستا د فراغت په خوشحالۍ کې نن ما هم ګډون کړی وی، خو څه وکړم ناروغه شوم. خان کاکا هېڅ فکر مه کوه، زه به د معاینه کوم، دوا به ورته ولیکم، لږ شېبه وروسته به انشاءالله روغ رامټې. مور یې هغه د معاینې اله راوړه. نجیبه زویه په کومه درجه کامیابه سوې؟ خان کاکا ستاسو دعا په برکت باندې په لومړي درجه باندې کامیاب شو. شکر ده. خان کاکا څه خاص خبره نه ده، دوا به ورته ولیکو انشاءالله، فقط لږ غوړ سره احتیاط کوه. خیر اوسې زویه، مننه مهرباني. ښه ده زویه چې ته رالې، زه ورته ډېره خفه ومه. ترور یې خفه کېږه مه، خدای به یې ښه کړي. مورې زه د کلینیک د پرانستلو غونډې ته ځم. لاړ شه زویه، خو سر راځه، نن مې زړه داسې خفه غوندې دی. مورې خفګانونه مه کوه، ستا چې کوم مراد و هغه حاصل شو. نن زما د فاروغت ورځ ده، نن باید ته دومره خوشحاله اوسې، دومره خوشحاله اوسې چې بیخي د اندازې نه زیات. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو او ګرانو کلیوالو، السلام علیکم. تاسو مې نن د دې لپاره په تکلیف کړی یاستئ چې په تاسو باندې یو زیری وکړم. هغه دا چې له نیکه مرغه زموږ او تاسو په کلي کې د واکسین یو کلینیک جوړ شو. د خوشحالۍ خبره دا ده چې نور به زموږ کلیوال د واکسین پسې لرې ځایونو ته نه ځي. دغه خوشحالي د تاسو ټولو ته مبارک وي. مننه. خورونو زه تاسو نه هیله څه چې یو کلکه غوښتنه کوم، هغه دا چې تاسو به خپل ماشومان په خپل وخت کې د واکسین لپاره کلینیک ته راولئ. ورونو که تاسو داسې ونه کوئ نو په داسې حال به شئ لکه څنګه زه چې ستاسو پر مخ ولاړ یم. تاسو باید خپل زوی ته په خپل وخت واکسین کړی وای. ستاسو د زوی یو پښه کوزه مه وهلې ده. ورونو که چېرته زما مشرانو ما ته واکسین کړی وای نو نن به زما دا پښه په داسې حال نه وه. ورونو تاسو نه هیله کوم تاسو نه چې د خپلو ماشومانو آینده وژغورئ، خپلو ماشومانو آینده وژغورئ. مننه. زه هر وخت ستاسو خدمت ته تیار یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلو کاکا څنګه جوړ یې؟ یاسین ماما ښه یې؟ جوړ یې، بخیر یې؟ بخیر راغلی. هلکه تا نو خو غټ سړی جوړ شوی دی، که څنګه؟ دا خو دنیا یو لاره ده، واړه غټېږي او غټان سپینګرې کېږي. هلکه ډېر پوخ ګړېږي. دا خو ساده خبرې دي، په دې کې خو د پوخوالي ما ته هېڅ هم نه ښکاري. جابره ځه چې ځو، ناوخته ده. مخته ښه.
خدای په امان. مخته ښه. خوشحاله اوسه. خوشحاله اوسه انشاءالله. ولې خفه ناسته ته خبره نه یې ولې څه خبره ده پاسېږه پاکې جامې واغونده ماسپښین ته د خلک مرکې ته را روان دي مرکه د څه شي مرکه شیرې کاکا دې خپل زوی ته غواړي تاسو زما نه پوښتنه کړې ده که په خپل سر دا کار کوئ دې کې د پوښتنې څه خبره ده په ښه کار کې تلوار پکار دی خو دا کار ماته ډېر بد ښکاري ولې په کومه خبره ته دا کار بد ښکاري تاسو ظلم کوئ زیاتې کوئ دا ته په کومو ګډوډو سره اولاد سره څوک زیاتې کوي تاسو د نجیب سره زیاتې کوئ ورکړې مغه ته او اوس مې بل نه ورکوئ ستا دغه ګوټ نوم په خوله څنګه راځي ګوډوالي څه شرم نه دی شرم تور وي که سپین سبا به درته خلک د ګوټ ښځه وایي ته دا شرم نه ګڼې دا خو د خلکو ناپوهي ده چې د انسان ښکلا په وجود کې ګوري بس بس سپین سترګې شیرې موټر لري کور لري هر څه لري هر څه لري خو اخلاق نه لري ښه ته ګوټ سره کویدن کې چې نه تعلیم لري او نه پوهه نجیب زما د تره زوی دی او زما خاوند دی تاسو په خپله خبره ودرېږئ او زه په خپله خو دا ارمان به دې پوره نشي د لور او خور نه چا به ورکړه کې پښتنه کړې ده او بیا ته خان کاکا دا کار په خدای پتا شو جابر خو را سره نور هېڅ څه ونه کړو خو اوس چې کوم زیاتې را سره کوي نو دا ډیره د شرم خبره ده ته سودا مه کوه پردۍ لوڼې خویندې هېڅوک هم به چاته نشي ورکولی تاسو خالي دعا کوئ ته لاړ شه د ما څادر راوخله جانا جابر خان خو ستا کلک ملګری دی او ستا د خبرې نه هم نه اوړي هسې نه چې چاته کم راشو راځه راځه بچو هغه زما د خبرو نه نه اوړي لوري د یو مور پلار په خپل اولاد بده پرځونه نه وي او نن چې څه کېږي دا ټول ستا د خیر دپاره دي مورې خو ما ته ټول خیر په نجیب کې ښکاري د هغه څه ګناه ده د هغه دا ګناه ده چې هغه په یوې پښې ګوډ دی خو دا دې تا پخپله وویل د دې نه بله لویه خبره شته خو ما ته دا وړه خبره ښکاري چې زه هغه سره واده ونه کړم نو څوک به یې ورسره وکړي بس دا ستا خوښه نه ده ته دومره ښځه شوې چې اوس ما ته خبرې کوې ستاسو خو بس دومره ظلم بس دی چې د کوره مه ژړل یا الله ته را باندې پرده واچې یا الله ته مې زوی چاته ټیټ سترګې نه کړې که خوښه دې وي ملا صاحب ته ووایي چې نکاح وتړي صحیح خبره دې وکړه په توده کې سړه نه ده پکار بسم الله وکړه ملا صاحب صبر وکړه ملا صاحب جابر خان ما داسې اورېدلې چې تا په ورکوټوالي کې خپله لور نجیب ته ورکړې که داسې نه ده نه خان صاحب نه مې لور ورکړې او نه به یې ورکوم مونږ خبرې چې دا کار تا کړی دی افضل خدای بخلي مونږ ته په خپله خولې دا خبره کړې ده خان صاحب ته د خیر کار پسې راغلی که د بل څه پسې ته بس که شریعه جابره یوه خبره درته کوم دا کوم کار چې ته کوې دا تر اوسه دلته چا نه ده کړی
چې ورکړې جلۍ بل چاته ورکوي. پښتانه هر څه کوي خو د خپلو ارزښتونو سودا نه کوي. چې د خپل ورور له کونډې سره دې ښه ونه کړه نو بد ورسره مه کوه. خان صاحب ما د ملا صاحبانو نه اورېدلي دي چې په ورکوټوالي کې ورکړه ښه نه وي او بیا چې د جنۍ خوښه نه وي نکاح یې نه کېږي. که څنګه ملا صاحب همداسې نه ده؟ صحیح خبره ده وروره. په اسلام کې د جنۍ رضایت شرط دی. جابره په دې هکله د تا لور نه پوښتنه کړې ده؟ خان صاحب ته په زوره شر جوړی. شر خو ته جوړی شریعه چې په نکاح کړو ښځو باندې جلکې کوي. اوس به دا خبره د پښتو په جرګه نه بلکې په شر حل کوو. خان کاکا زه په ورکوټوالي کې پلان نجیب ته ورکړی ما. که زما پلار په خپله خبره نه ودرېږي نو زه یو پښتنه یم. نجیب زما د تره زویم دی او زما خاونم دی. زه به د نجیب نه بغیر بل څوک ونه کړمه. زه خو څه خولۍ نه یم چې هر چاته به ور په سر شمه. اوس خو تاسو هر څه په خپلو سترګو ولیده او د جلۍ اقرار هم په خپلو غوږونو واورېده. نور نو په دې کې د هېڅ خبرې ګنجایش نشته. خان صاحب دا خو ډېر نیک کار وشو. ډاکټر صاحب مبارک شه او بیا مبارک شه. ډاکټر صاحب ډېر مبارک شه. مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خان صاحب ښه کار دې ونه کړ. څوک چې خان ساتي نو دروازې ورته تنګې پرېږدي. بچو زه ستا هر حساب ته تیار یم. ترورې خدای دې خیر کړي. وخت ډېر تېر کړو. ته هېڅ فکر مه کوه. خان کاکا دې لا تر اوسه پورې چاته ټیټې سترګې شوی نه دی. الله به خیر کړي. داسې ښکاري چې لکه د خوشحالۍ زیری دی. ترورې خان کاکا راغی. خان کاکا لکه چې خوشحاله راغلی. همداسې وبوله. مبارک شه. خدایا ستا ډېر شکر دی. زینا مبارک دې شه. مبارک دې شه. مننه. مبارک دې شه. خدای دې وبخښه. مبارک وایه که نه کیسه خو راته وکړه که نه. پښتنې خو پوره توره وکړه. پښتنې توره وکړه؟ څنګه توره وکړه؟ پښتانه وه او خپله پښتو یې وپالله. نجیبه زویه نور خبر راته ته وکړه. مورې زما خو هېڅ یقین نه راته چې پښتنه به داسې وکړي. هغې زما دا مایو پښې ته مو نه کتل. پښتنې د شعري مال او جایداد د هر څه یې د پښو لاندې کړ زما په خاطر. پرخې لورې بیا دې مبارک شه. ترورې دا ټول د خان کاکا برکت دی. داسې مشران دې الله ټول عمر ژوندي لري. په داسې خلکو خو ولس آباد دی. تاسو فکر مه کوئ. څو ورځې وروسته به په ډېر شرنګ و شرونګ باندې ورته واده وکړم. خو ګوره په موږ ښځو کې هم داسې پښتنې شته. خو ګوره تاسو د هغوی هېڅ بد په نظر کې ونه نیسئ. نجیبه زویه ته جابر ته د خپل پلار غوندې دروند نظر کوه. سمه ده خان کاکا همداسې به.